د مالیې وزارت وایي چې د 1400 میاشتو کې بهر ته 2.1 میلیون ټنه د ډبرو سکاره صادر شوي چې له دې پلوه څه باندې 12.5 میلیارډ افغانۍ ګمرکي عواید ترلاسه شوي دي. د 1400 کال په لومړیو 10 میاشتو کې له هیواد نه نږدې 948 ټنه د ډبرو سکاره صادر شوي چې له دې درکه نږدې 1 میلیارډ او 893 میلیون افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه شوی دی. خو د 1401 کال په لومړیو 10 میاشتو کې نږدې 2.1 میلیون ټنه د ډبرو سکاره صادر شوي دي چې له دې لارې 12 میلیارډ او 143 میلیونه ګمرکي محصول ترلاسه شوی دی. تقریبا د افغانستان هغه ارقام چې وزارت مالیې نشر کړي دي چې په حدود د 2.1 میلیون ټنو ډبرو سکاره موږ د افغانستان نه صادر کړي دي. دا یو حقیقت ده. موږ فکر کاوه چې دا به نه وي، خو چې کله موږ حساب وکړو دقیق ارقام راواخیستل نو دا تقریبا یو حقیقت ده او دا اکثریت پاکستان